سورة القمر د مکی سورت ته د هجرتنا مخکې نازل شوه او په دې کې 55 آیتونه دي. موضوع دې سورت د چې څوک د الله د نخونه اعراض کوي دغه نه مخ اړي هغه ته رټنه ورکول او د عبرت لپاره د باز خلکو واقعات راوړه چې کوم د الله سبحانه وتعالى د دین نه مخ اړول دي او الله سبحانه وتعالى تبا کړی نو دغه انجام به کوم ذکر کړي او د صورت په اخره کې د نیکانو خلکو انجام په کوم ذکر شوی. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. رسول صلی الله علیه وسلم بدا اختر په منځ کې غټ اختر او د وړي کې اختر په منځ کې کله نا کله سورۃ الغاشیه او سورۃ العلاوی او کله به سورۃ القاف او سورۃ القمر وی او بعض روایتونه کې دي سم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به په غټ مجلسونو کې او محفلونو کې به هم کله نا کله دې سورۃ تلاوت کوو د خلکو مخ کې ځکه چې دې سورۃ کې هغه خبرې دي چې هغه د سوچ خبرې دي او د نیکانو خلکو انجام پکې بیان شوی دی د بدبختو خلکو انجام پکې بیان شوی. د سورۃ په اول کې الله سبحانه وتعالى وایي اقتربت الساعة وانشق القمر ډیر نږدې شو قیامت او چاو د سپوږمۍ ډیر نږدې شو قیامت او چاو د سپوږمۍ. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې په نورو ځایونو کې دا خبره کړې ده اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله وی د خلکو لپاره د حساب کتاب وخره نږدې شو د خلک په غفلت کې پراته. اقتربت الساعه قیامت الله وی ډیر نږدې شوی او د الله سبحانه وتعالى خبرې دي چې په دې کې شک نشته لا ریب فيه. الله ډیر نږدې شوی دي نه چې نږدې شوی ډیر نږدې شوی او دا خبره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې نازله شوی د نو سره پاسه سوار له 100 کال دی وشو. په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره پیغمبر ته لګیلی دا چې خلکو ته بیان کا چې قیامت ډیر نږدې شوی اوس خو به ډیر نږدې شوی. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته مجموع الزوائد کې شتي وی رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله وقد كادت الشمس ان تغرب او بس د نور د ډوبېدو وخو یعنی اخرنه وخو د ورځې اخرنه وخو نو رسول صلی الله په خطبه کې دا وی په تقریر کې دا وی والذي نفسي بيده باغ رب دې قسم دې چا په لاس کې جما ساده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فاللامي لقسمي والدنيا
ختمېدو ته دومره وخت پاتې شوی دی لکه د ورځ په ختمېدو کې چې وخت پاتې شوی بالکل د نور هغه چې لږ ښکارېدو بالکل آخري وخت ماښام ته نږدې نو د څومره وخت چې به د ورځ ختمېدو کې رسول صلی پاتې دی دومره قیامت راتلو ته وخت پاتې دی دومره دنیا ختمېدو ته وخت پاتې دی یو بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی بعثت انا والساعه هكذا ما قیامت دې دوه یو ځای راغلی دا ګوتې رسول صلی یو ځای کړ ما قیامت یو ځای راغلی او په روایت کې رسول صلی انتم والساعه كهاتين تاسو قیامت دې سي مطلب چې تاسو د امت او قیامت د بالکل یو بل ته نږدې تاسو نه بعد بل امت نشته بل پیغمبر باندې راځي ندی آیت کې الله سبحانه تعالی دا خبره کوي چې اي انسانانو قیامت را نږدې شوی دی نو دغه لپاره کوشش دغه لپاره مهنت دغه لپاره سوچ پکار دی کله چې موږ ته پته ولګي چې د پلانې وخت زمونږ د کلی تر تلو وخت دی نه دی او بیا دغه وخت نه چې دنه پیسې جمع کول شروع کی او تیاری شروع کی ولې وخت لګ پاتې تلو ته وخت لګ پاتې دا شامنګ وي چې رب العالمین ته ودرېدو ته وخت لګ پاتې نه دغه لپاره تیاری پکار دی چې الله سبحانه وتعالى موږ څه جواب ورکو وانشق القمر او چاو د سپومۍ دا سپومۍ د رسول الله په زمانه کې چاودلې و امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت راوړل په نورو کتابونو کې مشتي انس بن مالک رضی الله عنه وی سأل اهل مکه النبي صلى الله عليه وسلم آية مکی ولود رسول الله یو نخي مطالبه وکړه چې ځکه ته پیغمبر نه د سپومۍ دوه ټوکړي شي دا چې څو خبره نه مني نو د قسم مطالبه کوي نن سبا چې څوک باطل پرسي حق نه منلو لپاره د زر خبرې کوي کستا خبره صحیح دي سی وای کستا خبره صحیح دي سی وک کستا خبره صحیح هغه ته دوه ستاره دې سره څه کار دی دي سی وک دغه وک هغه ته دوه کله خبره ته حق کاری دی نو ته په ټکه دا منلې نه د پوخانو قومونو کوم چې الله هلاک کړی او تبا کړی دي د دې ټول دغه یو طریقه ده چې حق به نه منو او د پیغمبر ساسم سره مقابله کوي کله به ته داو کو کله به داو مکی مشرکین عجیبه مطالبه کړي ستای د سرو زرو کورونه ولې نشتی ستای پر ولی ولې نشتی ستای پر نهرونه ولې نشتی ستای پر باغونه ولې نشتی تداول نه کې تدغول نه کې ملائکه ولې نه راکوزي انس بن مالک رضی الله عنه فانشق القمر بمكه فصار فرقتين دو ټوکړي شو فرقه على هذا الجبل وفرقه على هذا الجبل او خوازها نیمه ټوکړه په دې یو غرخ کاری دا نیمه په دې بل غربانه ښکاری دا خوازها او دا واقع د شپې راغلی ناغوي سوي وي سحرنا محمد یره ډیر مضبوط جادوګر دی وي کدا سپومې دو ټوکړي شو کدا سپومې دو ټوکړي شو موږ د حق منو چې الله سبحانه وتعالى دو ټوکړي کړه او دوی ته یو خو نو بیا وی دا ډېر مضبوط جادوګر دی خاطر غټ جادوی په موږ باندې وکړو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا او کچرته ویني دوی ونخانو مخړی ويقولوا سحر مستمر او وی دوی چې جادو دی تیز یا زورور نبی دوی بخپل منځ کې دا خبره وکړه وی دغه خلکو نه تاسو کوم چې د مکې نه بهر په سفر باندې چې هغه به دغه شپه باندې سپومې دوه ټوکړي لیدلې ده کنه لیدلې چې کله غوړالو دي تاسو کې دوه ټوکړي وکنه هغه و نو هذا سحر مستمر د جادو وړي تیز جادو دی به په خلکو یې مسر کړي ان اول دوی دا خبرو کړو دا غوینه به تاسو کو غوي وي چې موږ لیدلې ده نبی خو صحیح ده به موږ جادو نه لشي ځکه چې د ټول خلکو خو جادو نشي کولای خو په موږ به جادو کړي او کاغوي چې موږ نه درې نه به جادو سری په موږ باندې شوی نبی ابو خبره نه منو خو کاغوي لیدلی بیا منو چې کله دا غوینه ته پوښتنه کوي تاسو لیدلی وکنه هغه موږ لیدلو دوه ټوکړي شي خو بیا خو دا ډیر زورور جادو دی جادوی بهر ته متله چې څوک حق نه مني نو داغه د طریقې او د منهج دی په دې مسلمانانو کې چې کوم خلک حق نه مني دغه غوي طریقه ده چې ته قرآن آیت پیش کړي ته حدیث پیش کړي نه دی خپل مطالبه ته تر مخې ته کی وې زه ته دي شو زدي شي دوشي نه د پلانې ولې دي شي نه کې د پلانې ولې دي شي نه کې نه کاغه شروع شي بیا هم د حق نه مني رسول صلی الله علیه وسلم
به دي خلکو ته وی گواش ښه گواش او دایو اللهم فشهد یلا تم گواش دا خلک هم ګوان کړو چې وګوره دوی چې کوم مطالبه کړو هغه شانو شو او الله ته وی چې ته ګواش یا الله دوی بیا هم حق نه مانی نو الله مخکوي وكذبوا واتبعوا اهواءهم او دروغجن غني حق لرا او تابعداري کوي د خواهشات خپلو د خواهشات تابعداري ده کنه دا د خواهشات تابعداري ده مشهور معجزه دی ولیده علماء دا خبر لیکلی ده چې مشرکین بخپل سترګو دا ولید بیا انکار وکړو او سی وی الله دا خبره نقل کړی دی چې دوی دا ډېر قوي جادو دی نو داغه نه بعد الله سبحانه وتعالى سورته لګلې دمکی ورکول لپاره خو واضح مسافر مولیده او دا خلا پرې دی چې په هندستان کې داغه نه تاریخ جوړ شوی دی هندستان کې ملک او کمالاقو په هغه وخت کې هغه نه تاریخ جوړ شو په تاریخ کې دا خبره لیکل شوی چې په پرس په امید وو ټوکړي لیدل شي او دی په مکه کې نه منله مخامخ نه منل نو د نوريس نو خود خواهشاتو تابعداري و د ډېر خلک موږ سره بخپل ملو شوی دي مولیان صاحبان او عوام هم پکې دي سشتي چې موږ د سبا خبره کړې چې ولې دا مسله په قران او حديث کې نشته وشتي خو د خواهشاتو تابعداري ده موږ د پدره چې دا مسله په قران او حديث کې ثابته رسول الله په طریقه کوله خو ته ورینه کې یره خلک بسوي عوام بسوي جمعات نو موشل خلک وځي وسته پوری نو اوسه پوری نه بیانول دا ټول د خواهشاتو تابعداري ده وكل امر مستقر او هر کار په خپل وخت کې دون کړي خدي تباول نشو الله د هر شي خپل وخت په دوی عذاب ولرنه نو د هر شي خپل وخت دی او هغه وخت برازي کې دنیا کې الله سبحانه وتعالى دوی له دې عذاب نه دی ورکړي خو الله ول دې عذابونه ورکړي دي چې د مسلمانانو په لاس ذلیل کړي او به د آخرت عذاب قیامت پر ورځ چې کوم عذاب دی به ته ملوي هغه په خپل وخت ثابتېدونکې او د الله وعده د نیکانو خلکو سره جنت هغه په خپل وخت باندې ثابتېدونکې وعده ده ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر او یقینا راغلی دی دوی ته خبرې چې باغی کې پوره وعظ دی یا باغی کې پوره زور نه الله یقینا ما دوی دې خبره لګلی چې باغی کې پوره وعظ نصیحت او باغی کې پوره زور نه پرته خو جسو کې نه قبلین دغه سره څه کولای شي دا قران نصیحت دا جيبه کرام الله را لګله هغه ته نصیحت نه دی غست حکمت بالغه دا قران پخې خبرې دي حکمت قران ته ویل کی نو دا حکمت پخې خبرې دي کامل او پوره خبرې دي حکمت بالغه او حکیم انسان هغه د دنیا کې پوه انسان او په انسانانو کې پوه انسان هغه چې هغه الله په کلام باندې پوي او د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې پوي د عصري چې کوم علوم دي چې سړی زبر ډاکټر شم زبر انجینیر شم زبر پایلټ شم زبر ساينسدان شم ګوره د دې سره عقل ناراضي عقل چې زکه نو قران او حدیث ته لازم رجوع کې د دنیا دي سي عصري تعلیم یافته خوې شم چې غریبانو له ناس په پاسې طریقه منورسي هغه له دام نورځي چې د مشر سره خبره څنګه د کشر سره وسنګ کې او فرق واضح چې کله سړی په بچو باندې تعلیم وکي او هغه ته دین وخی نو دا بچی به د مور پر قدر او احترام کوي بچی به د مور پر قدر او احترام کوي او یریږي د سنې چې د دوی به دی وشي او چې کله په بچو باندې عصري علوم وي نو بیا به دي تیری بیا به دي تیری نه دا خبره مونږ بار بار کو چې د عقل زده کولو لپاره لازم به قران او حدیث ته رجوع کی چې کله دا قران او حدیث زده کړو نو تا کې به حکمت د نراشي پتا کې به خوري اخلاق راځي انګريزان بخپل دا خبره مانی يهود او نصارا او لیکلم د کتابونو کې چې موږ د انسان تاریانو انسان کې اشاره رسول صلی الله علیه وسلم ته چې د تعلیم کړو نه د انګلیش ویلو
نه چې د بار ملکونو ته سبق لتللی نور لیکل ورتلو نور لوستل ورتلو او هغه انسان چې کم سیاست کړي او هغه انسان چې کوم مشرتیا کړي ده تاریخ یاد ساتي چې دې انسان نه چې ترغلې ده او نه براشي د صدا د دومره اوچت مقام هغه ته صدر سميلو شو د دین د لاسه ملو شو د قرآن او د حدیث د لاسه ملو شو نجي څوک دغه باندې عمل کوي الله سبحانه وتعالى حق مقام اوچت مقام ولورکي او حکمت ول الله سبحانه وتعالى ورکي فما تغني النذر نفايدنا وركي دويتا ير ورکول چې کله یو انسان ته قرآن او حدیث فائدنه ورکول او د نه ریدو نه انسان دی په ځان باندې ویری دي ځکه لوی دي مشرکین لکه تډیر یری ورکه پیغمبر خو دی له فائدنه ورکه نو مطلب د خپل وروته چې مؤمن له یره ورکول فائدہ ورکه مؤمن چې جهنم نه ویری د الله د عذاب نه ویری هغه یری فتول عنهم نو مخواړه د دوینه مخواړه د دوینه کوي هر خبره ته سوچ کې نه ستانه بسته د کار پاتې شغه دعوت کار دي او په لار باندې چې هر سپي غابي کغه به کانی ولینه تبکل خپل منزل ته رسي د ځن سره قاعده او قانونیت ساتي چې هر سپي چې غابي هغه د سوق ودرېږي نه په لار باندې دا یو نیم سره په دې کې پروتي د پلاني ولې ما په سيدي شي د پلاني ولې ما ته دي شي خدي پلاني سلام ولې ونکو د پلاني مال قرض ولې رانکو د پلاني بسته له مدمات خاندل ولې نه د پلاني زما اکرام ولې ونکو د پلاني زما غیبت ولې وکړو د پلاني ما ته ولې دي شي وکړو بد دا سړی غریب ټول عمر په دې قصو کې تیر کې مړ شي نه د دین د پاره سو کی او نه د دنیا د پاره سکول شي ته خپل سفر جاری ساته که څوک غابي اته ودرېګم که څوک د سوي هغه ته ودرېګم ته چې په مخ ودرېګم شاته ګوري کله برسي خلک په هر سو الله پیغمبر ته پیغمبر ته دوی پرې دمات مخته واړه زبوش دوی پوش تا خبر رسولې ده د دوی سره حساب کتاب کول په دوی عذاب راوسته د الله سبحانه وتعالى کار فتول عنه پریدا خکمی پر ورځی ته پریدا یوم يدعو الداعي الى شيء نكر فکم ورچ आवाज بو کی आवाज کون کې یو ناشنا شتا आवाज کون کې اسرافیل علیہ السلام نشپېلې بوي आवाज بکې ناشنا شتا چې هغه د قیامت غ سختي نو بکم ورچ قیامت راشي او اسرافیل علیہ السلام شپېلې کی پوکیو کی نه پاغ ورځ بیا پیغمبر وي دوی ته پته ولګی ته پرې پاغ ورځ به دوی سهالي خشعن ابصارهم ذلیل بیسترګې د دوی یخرجون من الاجداث روزي بعد قبرنا كأنهم جراد منتشر گویا کې دوی ملخان دي خوار واره دا خلک به ټول انسانان به دې سره رواني قبرونه ټول انسانان به روان او په دې حال کې په کوم حال کې چې د مور د خېټې نه راوتی او دې سره رواني لکه ملخان د قیامت په باره کې الحمدلله زموږ ډیر زیات بیانونه او درسونه د قیامت احوال د قیامت سختي هغه ووري د تفصیل مقام نه مهطعين الى الداع منډي وونکي وي आवाज کوونکي ته سیده بروان او کوم چې ته برواني ارز محشر ته بروان چې الله سبحانه وتعالى ته مخامخ يقول الكافرون هذا يوم عسر ويبكافران دور السخت حقیقت بویني کنه هغه حقیقت بویني چې هغه دوی نه مانو هغه حقیقت بدوی ویني چې هغه نه منو ځکه د مسلمانانو یو عالم د اخرت ته منکر سره مناظره کوله او ته چې نه اخرت نشته او ملحد انسان ناغور ډېر خوري خبرو کړه په اخرت کې وې دا کوم عقیده چې زلرم چې اخرت شته او حساب کتاب به الله ته مخامخ ودرې دی کستا د قول مطابق دا نه ماته سنقصان نه ملوي سنقصان ملوي وستا د قول مطابق ته خو اخرت نشتی کنه کزمړ شو مو استاد قول مطابق اخرت نو ماته هیڅ نقصان نه ملوي او کته مړ شو اخرت ونه بیا کته مړ شو او منکر او نکیر رالو ته خو نه منل زه خو منم ته نه منل نه بیا بسکی دوی د حقیقت نه انکار کړي
چې مړ دا نشته او داسې قصې نه په دغه ورځ چې دوی دا حالات ویني دوی به چې هذا یوم عسر دا خو ډېره ګرانه ورځ ده علی الکافرین غیر یسیر الله په سورة المدثر کې دغه ورځ په کافرانو باندې سخت اوس الله سبحانه وتعالی د قومونو احوال را نقل کوي د دې مخکې چې موږ د آیتونو ترجمه او تفسیر کوو دا خبره تاسو ته رايدو چې الحمدلله زما په دې باندې ډېر درسونه او بیانونه قرآني واقعات په کې نوح علیه السلام واقعه د خپل قوم سره ابراهیم علیه السلام واقعه لوط علیه السلام واقعه د نور پیغمبرانو واقعات د ما تفصیلا بیان کړي دي چې به صرف آیت وایو ترجمه او کوم معمولی تفسیر وکاري هغه وکاو نور کې تاسو تفصیل غواړئ هغه درسونه ووري کوم چې په دې عنوان دي قرآني واقعات نه کې د پیغمبر پوره سیرت او تفصیل هغه موږ را نقل کړي كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا تکذیب کړو مخکې د دوی نه قوم د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام نه شروع په دې وکړه چې اولنې پیغمبر د ځمکې ته هغه څوک دی نوح علیه السلام دی آدم علیه السلام نبی دی ګوره فرق دی په نبی او د پیغمبر په منځ کې نه اولنې پیغمبر چې الله ول رسالت ورکړي هغه څوک دی هغه نوح علیه السلام دی نو شرایط دي چې نوح علیه السلام نو شو چې نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام دروغجن غنلو فكذبوا عبدنا نو دروغجن غنلو بند زمنګ یا دروغجن کړو بند زمنګ دي چې فائدہ رد په بریلیانو په صوفیانو په قبر پرستو باندې چغوي یو د رسول سم یو امتی چې دغه حالوم نه معلوم اکثر چې دا کله چې ژوند دی د سبلاو ایس پته نه لګي د دیندار او د بيدینو دوی قبر ته پراته دي دوی وي د کولې شي د را مدد شه د لوی ځوان دی د پیر صاحب دی د کاکا صاحب الله دې چې نوح علی السلام مبارک دي سنوي وی چې غوي نوح علی السلام دروغجن وګړو وی زمونږه بندې دروغجن وګړو اشاره دی ته ک انسان ډیروم غټ شي خدای الله مقام ته نشي رسیدل کم ذکر رب او کم ذکر بنده د بنده بسوکی وقالوا مجنون وازدجر او وی لیونه دی او ورتلی شو د خپل قوم د طرفنا نوح علیه السلام ته لیونه ویلو او دا پوخانی طریقه وسوم دغه طریقه روانه ده حق پرستو به خلک بشمار نمونه یګدي کله دا وهابي دي کله د ملکونو نه پیسې اخلي کله د خلکو دین خرابوي کله څه نه دا پوخانه د طریقه روانه چې حق پرستو خلک نمونه یګدي نو هغه ته لیونه ویل وزدجر رټلې والله الله وی رټلې وي د سخت خبرې وته کړي یو خبره وته دا کړي اس اشاره وته وکړه لا الا تنتهي يا نوح نوح وی کته غل نه شو نو څه ژړې کته غل نه شو موږ به خپل دلایل وخایو ها موږ به خپل دلایل وخایو چې زمونږ د دین دا صحیح دی سره غلط نه غدا ولا نو لا الا تنتهي يا نوح لا تكونن من المرجومين موږ به بکانو ولو مړ به کوی په دې باندې حق پر سره کلی ری ته زبدي مړک پریسوګيري حق پر سره خدا وی ک ټوکړي ټوکړي کې زما جسم خو حق دغه دی کوم چې په قران او حديث کې دی او کوم چې الله طرف نه دی هغه ځان له سیرت ته هغه ته رجوع کوي وره فدعا ربه اني مغلوب فانتصر نو دعا وکړه درب خپلنا چې بشک از کمزور يم نو زما د پاره بدل واخلا د دعا هغه رب العالمین نو وخته نه نیم سو کال دعوت غوکو او په دې نه نیم سو کال کې دغه سره وا تکسان دی روایت مطابق یو روایت مطابق زیات نه اتیا کسه زیات نه اتیا راغلي اتیا کسانو دغه سره په نه نیم سو کال کې دعوت قبول کړي بیا ته الله وجه نور ایمان نه راوړي نو مسخم بیا خیری وکړي چې الله تبارک چې ایمان نه راوړي او خبر خوازیه ده نو بیا دوی څه فائدہ لري جون تیرې په ځمکه ګرځي الله سوي ففتحنا ابواب السماء نور کولا وکړي منګ دروازې د اسمان بماء منهمر پوبور بدون کسرا
د اسمان دروازې الله کولاو کړي. یعنی تاسو اندازه د دې آیت نه صرف ولګوي چې الله دې سنوي چې ما په اوبه راوورولې چې چل مې وکړو د اسمان دروازې مې کولاو کړي د اوبو ته سمې اوبه پرې راغلي. او صرف دا نه وفجرنا الارض عيونا او روانه کړه منګ ځمکه چینی چینی نه د بري نه مو بدی او د لاندې نه مو بره خوټ کېدی لکه نور آیتونو کې ځای راغلي چې د اوبه خوټ کېدی. فالتقى الماء على امر قد قدر نو یوځای شوی اوبه په هغه کار چې مقرر کړی شوی و. دا کوم کار مقرر شوی؟ د هغوی د تبعي د هغوی د هلاکت الله د اوبه د دغې دپاره یوځای شوی. وحملناه على ذات الواح ودسر او سور کو منغاغه پکشتي د تختو او میخونو والا باندې. نوح علیہ السلام الله سور کو د کشتي د کشتي جوړه د سنوه د تختو او د میخونو نه. ولې الله د تختو او میخونو ذکر کوي؟ الله اعلم. حکمت دې کې داره چې یعنی تختو او میخونو کې الله سبحانه وتعالی دومره زور واچوي چې په ټول دنیا باندې طوفان نغله او دا به بچو در الله سبحانه وتعالی په طاقت باندې بچو. نو په تختو او میخونو کې دومره زور کم ذکر خدای الله سبحانه وتعالی طاقت او غساتل. تجري بأعيننا روانه و پسترګو زمنګ روانه و پسترګو زمنګ یعنی مطلب چې الله وی زمنګ په حفاظت کې روانه مو ته کتو. نو د الله سترګې شته حقيقي سترګې څنګه چې دغه د شان سره خای نو موږ وته کتو د الله په حفاظت کې روانو د کشته و. ولې دا هر څه وشو؟ جزاء لمن كان كفر بدلا غستلو د پاره دا کس چې ناشکری کړي شي و. الله د نوح علیه السلام لپاره بدلا غسته ځکه مې دا کارونه وکړو. دې کې دا فائدہ چې الله سبحانه وتعالی د خپل بندگانو څنګه مرسته کوي د دې انسان لپاره او د دعا وغوښته او خیری وکړي. الله سبحانه وتعالی په باقی انسانان د داود د مرګ نه راو د ټول ختم کړي. او منګه الله ته دا نه وایي چې الله زموږ قرضې ختمې کړي. الله ته دا نه وایي چې الله زموږ دا وړه مسله ده ته حل کړي. دې ځکه الله سبحانه وتعالی نوح علیه السلام لپاره داغه د مرګرو نه علاوه د ټول انسانیت ول ختم کړي. ځکه چې دا سړی نه کې انسان او الله سبحانه وتعالی باندې یقین الله ته سوال وکړ الله ول دعا قبول کړ. او ما ته په وړه مسله کې کله کپیل به منډیو او کله به سعودي به منډیو او کله به ټیکدار او کله به انجینیر او کله به پلاني او علاني به منډیو. بلغینه بعد الله وی ولقد تركناها آیه او یقینا منګ پرې خو د کشتۍ نخا د عبرت لپاره الله د کشتۍ یو نخا وګرځید. فهل من مدکر نو ایشتی سوک نصیحت غستون کې واقع خو الله ما بیان کړ کشتۍ نم تاسو خبر شو نو آیا سوچتي چې نصیحت واخل. فكيف كان عذابي ونذر نو څنګه عذاب زما او يرول زما. د الله ګره تاسو وسخه د تاسو وی اے قرآن لستون کیا او اے دی واقعی ته غوږی خودون کیا اسی زما د عذاب څنګه وي او دا یره مولا څنګه ور کړو. ولقد يسرنا القرآن للذكر او یقینا آسان کړه دې منګ قرآن د پاره د نصیحت غستو. فهل من مدکر نو عیشتی سوک نصیحت غستون کې. الله قرآن منګ ور آسان کړه دې کې دا فائدہ قرآن آسان دی چې کله انسان نیت صفای او کوشش وکي او مهنت وکي او د علماو سره کین خپل وخت ورکی دین لا الله سبحانه وتعالی په قرآن باندې پوهه کوي. په دې کې رد به خلکو باندې چې عوام به قرآن درسونه ته او د حدیثو درسونه ته نه کوي. ولی وي دوی په نه پوي سوال د علما چې په شوی دوی په اوله کې پویدو اوله کې خو دوی نه پویدو خو ناشتي مهنت کړي کوشش کړي اخلاص وکړو الله سبحانه وتعالی په توفیق سره دوی پوه شي. نو دې ځکه الله وي د زما خبرنه الله وي قرآن ما آسان کړی دی نصیحت غستو د پاره سوچتي چې نصیحت ته واخلي الله وي آسان دی خو آسان دغه چا د پاره چې هغه مهنت وکړي او کوشش وکړي
د دې قرآن باندې انسان پوښ دا وځي لګیا مته اوس ترجمه کوم او آیت وایم او تفسیر کوم کم کس په نه پوښ یو کس ما ته وایي چې ستا په دې خبره نه پوښ دا ته کومې سختې خبرې کې او دا ته کومې ګرانې خبرې کې موږ خو د سره زموږ په دماغ کې دا خبرې کینی نه که څوک دي چې ماته دي وایي په درس کې ماته وایي ستا په خبره موږ نه پوهېږو د نن نه بعد موږ ته دا درس مه کوه ټول پې پوهېږي انشاءالله ولې به پوه شو ځکه چې تاسو راغلي یو شوق ته یو جذبه ده ټیم مو ورکړی قرباني مو ورکړی نو الله سبحانه وتعالی خو مهربانه بادشاه دی چې تاسو دومره څه وکړئ الله له هغې په بدله کې ډېر څه درکوي كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر تکذیب کړه عادیانو نو څنګه عذاب زما او يرول زما وس واقعه ده عادیانو دوی ته الله سبحانه وتعالی کوم پیغمبر لګلو هود علیه السلام هغه واقعه موږ تفصیلا ذکر کړی ناغوی د هود علیه السلام نه انکار کړو ایمان نه وراوړ الله بغوی باندې عذاب راوست عذاب إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقينا رالي قلي ومن قفاغي باندي تيز سلي في يوم نحس مستمر بورز سختكي بورز سختامي شكي نحس سپیرو رزوا دغوی د پاره سخت ورځ و ګران ورځ و باغ ورځ الله سبحانه وتعالى باندې سیلې راوست او الله سبحانه وتعالى سورۃ الحق کوي بل سیلې بدو باندې سورې چلی دی و سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما دا سیلې باغ باندې و ورځ او تشبيه مسلسل چلی دی نو ځکه الله سوي تنزع الناس راوستل به خلق دي سیلې براوستو سیرت کې راځي چې د انسان به اوچت کو ورک به کو एकदम به د انسان راخکار شو برینه برولېدو دماغ ور سره وروت كأنهم اعجاز نخل مقعر گویا کې دوی تنید کجور دي د ویخ نه راوستل شوی دوی بدنونه ډیر غټو ځکه الله دوی تشبيه د کجورو د تنو سره ورکي دیږي دې ته اشاره چې دوه غټ قوم الله تبارک ته د سخت کړي نزدک الله بیا سوی دا خبر اوس مونږ ته کوي ګوره فكيف كان عذابي ونذر نو څنګه عذاب زمان او يرى ورکول زمان ولقد يسرنا القرآن للذكر او یقینا آسان کړی دی مونږ قرآن د پاره د نصیحت واستو فهل من مدکر نو ایشتی سوک نصیحت واستون کې كذبت ثمود بالنذر تکذیب کړو سمودیانو د ير ورکونکو پیغمبرانو ګورغوی سمودیانو ته الله سبحانه وتعالى صالح علیه السلام لګله داغه واقعا موږ تفصیلا ذکر کړی دا او تاسو ته معلومه ده اوخه واقعا چې بګی راغلی هغه صرف صالح علیه السلام دروغجن ګڼلې دي څه کنه خلاوی هغه ټول پیغمبران دروغجن ګڼلې د دینه د فائدې وروته چې د یو پیغمبر نه انکار دي سي لکه د ټولو پیغمبرانو نه انکار خدای دوی شوبه سوا چې دوی په صالح علیه السلام ایمان نه راوړ شوبه داوا فقالوا نو يغوي ابشر منا واحدا نتبع ايا بند زمنا یو تن تابعداري وکاو منګ داغه او زمونږ په شان انسان دی په مونږ کې دی اوس لکه به یو کس په روان شو دا ډیر شي پریو دا شوبه ګور ننوم دا خلکو سره پرته کوم چې حق نه مانی خلک یې بلا ته په حق دا دوی ډیر خلک نه پوي پلانې سیب نه پوي پلانې سیب نه پوي خا د تاسو یو موټه خلک په حق پلانې ملک ولا نه پوي پلانې نه پوي دا غوي تم دا شوبه وا چې خا په مونږ کې دا یو کس پوره دی په دغه څه رواني مونږ دې پوره امونږ ټول به گمراهي کیو إنا إذا لفي ضلال وسعور يقينا من باب دغ وخامخ بگمراهي او پلي ونتوب کیو کبدی یو کس به من روان شو نو بیا موږ خوازیه گمراهي او سبيو لیونی بيوي
یا مطلب د سعر په تکلیف کې به یو د طاعت نه د خبره منل به موږ ته تکلیف را ورسي. ألقي الذكر عليه من بيننا آیا را لګل شوی دا وحی په د باندې په من زمن کې اله بل د ته وحی راغلی بل چاته ولې راتله دغه بل شبهه پلاني سیب ته راغلی وکنه نو دا شبهه نه مشتي یعنی اله بل دې څه ته وي اله بل دا حدیث دته معلوم دی هغه دومره غټ مولات نه دی معلوم هغه ته معلوم وای کنه د دوی دغه شبهه ده چې صرف دته وحی رااله بل چاته ولې نه راتله نبی سوي داسې بیا د خلکو بل هو کذاب اشر بلکې دا ډیر دروغجن او لوی کون کې دی. صالح علیه السلام ته وی دا ډیر سخت دروغجن انسان دی بل لوی کوي لوی وي د چې دا خبرې کې د لپاره کوي چې د په موږ باندې مشر شي وي تکبر دی بدک الله سوي سيعلمون غدا من الكذاب الاشر زرد چې دوی به پوشي سبا چې څوک ډېر دروغ جنولوي کون کې سبا نه مراد څه دی قیامت ورځ پته ولګي قیامت ورځ الله وی دوی ته پته ولګي چې څوک دروغ جن دی او څوک لوی کون کې. إنا مرسل الناقة فتنة لهم يقينا منغر لغن كيو وخيلرا امتحان داغوي دپارا فارتقبوهم واصطبر نو انتظار کوا د دنیا او صبر کوا اغوی مطالبه کړو وی کتب حق دې ګټنه دی خروزیه الله سبحانه وتعالى دې یو خرويست چې هغه به ټول قوم له پي ورکول او د ګټي نه راوته چې څنګه راوته دی ته غټ جادو دی وکړه غټ جادوګری ته دین وي تاسو وښته. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم او خبر ورکدوی تا چې یقینا وبتقسیم دی په میز د دوی کې کل شرب محتضر هر نمبر توبو تبا حاضری کې دیشي الله وی چې وبتقسیم دی په میز د اوخي او په میز د قوم کې یو ورځ د اوخي او بل ورځ د قوم ده او هر نمبر ولا بخپل نمبر لرازي اوخه بخپل نمبر لرازي او قوم به خپل نمبر لرازي. فنادوا صاحبهم نوازك غيم الجري خپلته تغسنوا مو چې روخه لاله کړی ده قدار ابن سالف دغه دې مشوره کړې و متفقه خبره وله خو دې بګي ډېر بدبخت او دې مشر کړو د لاله لپاره فتعاطى فعقر ناغتر رواغست او قتل کړو حالانکه ویلو وته پیغمبر دغه قران کې زه به د واقعیت راغلی ما بیان کړي چې الله سبحانه وتعالى هغه ته وی د پیغمبر بجبه جوړ دی او د اوخه بنه تنګوي سخت عذاب به تاسو راشي بظالمان ولا لك فكيف كان عذابي ونذر نسنگ وعذاب زمان او يرى والزمان عذاب بسرعه إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يقينا من راولي قلاب دوي باندي چغايا فكانوا كهشيم المحتضر نشدوي بشان دماتي راماتي گيا نشپول جوړون کې شپول دي تاوي او غیا به کېدنه پدې دا غیا ماته شي بالکل وچی شي ماته شي ختم شي تر الله سبحانه وتعالى دې چې سره هلاک کړو. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او يقينا آسان کړه دې موږ قرآن د پاره د نصیحت واستو نو آیا شتي څوک چې نصیحت واخلي. كذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړه قوم د لوط علیہ السلام د ير ورکونکو پیغمبرانو. إنا أرسلنا
عليهم حاصبا یقینا منګ را لګلو باغوي باندې باران دکانو الا آل لوط نجيناهم بسحر سوا د کورنۍ د لوط علیہ السلام نه بچ کړو منګه غوي په وخت د پېشمنی کې نعمت من عندنا دا نعمتو د طرف زمنګنا كذلك نجزي من شكر دغشان بدل ورکو منګه چاته چې شکر وباسي د لوط علیہ السلام لونه نو د لوط علیہ السلام بیبي هغه پاتې شي او زه تاسو بار دایم چې دغه بیانونه لازم او ډیر مفید دي د لوط علیہ السلام واقعه په قران کې او د لوط علیہ السلام واقعه د خپل قوم سره او د لوط علیہ السلام د قوم مرزونه دا ټول ووري دا ټول تفصیل موږ ذکر کړی دا دلته الله مختصر خبره کړی ولقد انذرهم بطشتنا او یقینا اغیر ولي دوی د نیو زمنګنا چیر ولو لوط علیہ السلام يرولو خدوی سجلو کو فتماروا بالنذر نوغوی شکو کو پیراول ورکولو کی ولقد راودوه عن ضيفه او یقینا غوی مطالبه کړي دا غنا د میلمنو دا میلمانو سوکو ملائک چې راغلي په خولي شکل کې دا ظالمان په شراغلي د لکان منګ ته پرېر فطمسنا اعينهم نوراني کړي منګه سترګې دا غوي فذوقوا عذابي ونذر نو سکي عذاب زما او يرول زما جبريل عليه السلام په غوي بشروته ټول لجمه شو به دروازه ولاړو ویل لکان منګ ته پرېر هغه ته ګوره جنکېشتي هاولای بناتي زما لونه یعنی پیغمبر د امت لپاره پلار بزینو دا جنکېشتي د دوی سره خپل خواهشات پوره کړي ناغو ته سوي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ته د خبر جنکو سره زمونږ نه لګي وانك لتعلم ما نريد او سچ موږ غواړو هغه ته خپته ده نو جبريل عليه السلام راوته او خپل وزري خوري کړي چې هغه د وسپنو نه هم زیاتې تیر شي نو دوی سترګو کې هغه وسپنې لاړو د ټول لاندې شو به سحر له بل عذاب راغی چې الله کله اوچت کو د ملائکه ته امر کو وکیل اوچت کو د اسمان نه بدوی باندې کانو باران ورو دا غزینه کله بدوی باندې راولټکو ذکر الله التوي ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او یقینا سحر وخت راغه وخت پاغوي باندې عذاب همیشه فذوقوا عذابي ونذر نوسك عذاب زما او يرول زما ولقد يسرنا القرآن للذكر او یقینا آسان کړه دې منګه قران د پاره د نصیحت غستو فهل من مدکر نو اشتی سوک نصیحت غستن کے ولقد جاء آل فرعون النذر او یقینا راغلی فرعونیانو تا ير ورکون کی اغوی سجلو کو کذبوا بآیاتنا کلها دروغجنی وګڼل آیتونه زمونږ ټول الله سره سجلو کو فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر نراونی والمنغاوی پرانی و د زور ورزات چې قدرت والده چراونی ول عزیز مقتدر هغه ذات چې زور ور دي قادر دي د فرعونیان واقعات دا من تفصیلا بیان کړی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام سره دا ټول واقعات الله راوړو وسلات تفوس کې د کافرانو نه اکفارکم خیر من اولئکم ایا کافران استاسو وردی د کسانو نه ولې تاسو غره الله د دوی نس چې دا ما تبا کړی نو تاسو بسنګ پاتیش ام لکم براءة فی الزبر یشتی ستاسو د پاره بچواله د عذاب نه په کتابونو کې آیت تاسو د کافرانو غوري دا کوم چې ذکر شو کنه الله وی چې بری تیر شو کتابونو کې ما چرته ویل دي چې دا کافرانو بس د دوی باندې عذاب نه راولم کوي دي چې د کتابونو کې دا خبره آسماني کتابونو کې الله وی خای
ام یقولون نحن جميع منتصر ای وای دوی منګه غټه ډلیو بدلا غستون کی. دا خبره به د مکی مشرکین ډیره کوله، وی منګه زوروري دا یو څو کسان زوروري او بدله به واخلو دوی له سزاګانی ورکو. الله سوي سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکست به وخري دا ډله او راوا بړی دوی شاګانی. او دا دیږي کې اشاره کوم طرف ته ده؟ غزوه بدر ته ده. اولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې لوي هم په دغه ځکه به دوی شکست خوري دا ټول بچی شاګانی راړي او منډي به وي او هغه شامل شو. بل الساعة موعدهم بلکې قیامت وخت مقرر د دوی دی. دا عذاب خو د دنیا کې ملو شو بلکې وخت مقرر دی قیامت. الله سوي والساعة أدهى وأمر. نو قیامت خو ډیر لوی مصیبت او ډیر تریخ دی. قیامت خو به ځان له احوال. نو صلی الله علیه وسلم مجرمان حال مختصر بیانی ان المجرمین فی ضلال وسعور. یقینا مجرمان په گمراهی او په ور کې دي. په دنیا کې په گمراهی دي او په آخرت کې به کوم ذکر دي په ور کې. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم پاغورچی راخکل کیږي په ور کې په مخونو خپل باندې. الله به راکاږي په ور کې په مخونو پړ مخ. ذوقوا مس سقر وبول شي دوی ته وسکه عذاب د سوزیدو. دا خبره بوته قیامت کې کی. او سوال دا بزله کې راځي دا کی کله دا عذابونه ملوي کله او د قیامت پر راځي کله. الله وی إنا كل شيء خلقناه بقدر. یقینا منګه هر شی پیدا کړی دی په خاص اندازې سره. هر شی په تقدیر کې لیکل شي. په دې کار نه کیږي چې ولې نه کیږي او څنګه بکی. که انسان ډیر تادیو کې کوشش وکړي په تقدیر کې چې سړي هغه به ته ملاوي. ندیږي کې د تقدیر د عقیده په تقدیر باندې مضبوط ایمان په دې باندې موږ الحمدلله تفصیلی بیانونه کړو ډیر زیات بیانونه موږ کړی هغه ووري. په تقدیر باندې ایمان دا خو د ایمان پر کانو کې ورکون دي. او د کم سړي چې په تقدیر ایمان نه نو دنیا هم تبای او آخرت هم تبای. دنیا په دې تبای چې په دې منډو کې او په دې شکوو کې او په دې ګیلو کې او سپیره ګرځي راګرځي. دغه په تقدیر ایمان نشته. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې د حدیث ته استعن بالله ولا تعجز. رسول هم نصیحت کوي هر مسلمان ته ویزان وسپاره په الله باندې مرسته غواړي د الله نه ولا تعجز او عجز کیږم. یعنی خپل مهنت او کوشش کوه. فإن أصابك أمر کبیره تم چې تصدر ورسی سه مصیبت درغه فقل نو بیا خبره کوه قدر الله وما شاء فعل. الله چې سبا تقدیر کې لیکلي وغه وکړو او الله چې سو غواړي هغه کوي. ولا تقل او دا خبره مکو لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا كما چې د دې شي کړه ونه دې شي بنوي شي دې شي بشي. فإن لو تفتح عمل الشيطان ذکر رسول الله دې خبرې د لاس شیطان د دروازه کولاوي. څومره خپل منهج مونږ ته رسول الله خوله چې ته په الله باندې ځان وسپاره او کوشش کوه. کبیا درته سم مصیبت راغې نو سوه الله لیکلو. څومره خوږه خبره ده الله لیکلو. خاده کوم خلک په تقدیر باندې ایمان یا نه او یا ایمانی خو کمزوري ناغه بزړه خوري. ولی دا کار دي شو دا دي ولې نه کېده دا دغه شاوري نه کېده. هر سړی ته ګیله کوي هر سړی ته شکوه کوي هر سړی ته خور خلینی ولي خپل مسلې به ته بیانې. بس رسول سمو یو دي شو وایي چې قدر الله الله چې سبا تقدیر کړي کړو هغه وکړه خبره ختم شو. او دا مو وایي چې لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا كما دي شي کړه دي شي بشو. دا ډیر خلک د مصیبت نه به دا خبرې کوي کزالته نه وته او کما غته وې کده دي شي کړه دا خبرې پرې اوس به دي سپایده نشته. سجه په تقدیر کې لیکل شي هغه ته درورسي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي په سنن ترمذی کې دا حدیث او بنورو کتابونو کې مشتي ان اول ما خلق الله القلم. الله سبحانه وتعالى چې کله اول پیر د قلم پیدا کو فقال له اكتب الله ته وليكا بكم قلم چې تقدیر دي کله شي الله ته وليكا غوي یا الله سوليكم
الله تعالى قیامت پورې چې دی غولی ک فجر فی تلك الساعه بما هو کائن الى يوم القيامه. رسول الله په هغه وخت کې دی قلم هغه سولی کوم چې د قیامت پورې کی. ان كل شيء خلقناه بقدر، دا مطلب دی چې هر شی موږ په یو اندازه باندې الله موږ پیدا کړي. دا غیر نه مخکې کیږي نو ورسته کیږي. نو دی قلم په هغه وخت کې ستاسو رزق هم لیکل دی. ګوره په هغه وخت کې چې کله قلم پیدا شو اول پیر نو دې څه کوم لیکل شي چې پلانې د پلانې زوی دغه به دومره رزق دی، مالداري دی، غریبي دی، بیماری کده به روغي دی، به اخر خاتمه په ایمان سره کې به کفر سره وي، د ژوند به د بدبختی کنه د خوشبختی وي، دته جنت ملایي کده د جهنم ملایي، دته بچی کنه وي، دته وادي کنه وي. د ټول مسلې لیکل شوی دي. نبی موت غم د سکو موت باندې صرف دغه چې موږ به مهنت او کوشش کوو چې څومره طاقت الله موږ راکړي ولغه مطابق موږ کار کوو او کیږي هغه څه چې په تقدیر کې لیکل شوی. په تقدیر باندې ایمان د یو خوږ نعمت چې الله موږ راکړي. تاسو ګوري دی مشرکانو ته، دی يهودو نصاراو ته، دی نورو دینونو والو ته او په دې مسلمانانو کې چې کوم بي دین دي چې په تقدیر ایمان کمزور هغه ته وګوري په دوی چې سخت مصیبتونه راشي دوی حالاتو ته چې ته وګوري ته به تعجب کې پریوزي. نو دی مضبوط مسلمان حال ته وګوره د مصیبت په وخت کې. د بس جاهلان دلته دا خبره کوي وي د عرب چې خپل مړ خخې په دغه ټیم کې الحمدلله وي سم خوشاله شي چې مړ وش نه د خوشحالي نه د په تقدیر باندې ایمان ډیر مضبوطي. نو د مړ خخې او دا خبره کوي وي یا الله ستاسو په هر حال کې شکر چې ته به راضي موږ به راضي. او یو ولته ګوټ کې ناشته چې چغاري وي او کپړې شلې او یختو باسي یا الله د په زیاده غپلانې ولې نه مړکو او چې دلته نه وي تل د غما ویلو چې مزه د عقیده مضبوطه ده کده الحمدلله چې د عقیده مضبوطه ده. ها د الحمدلله چې د عقیده مضبوطه ده دې دوی په تقدیر باندې ایمان. یو سړي پلار مړ شو چې ته الحمدلله نه وي تسوي د الحمدلله څه مطلب دی؟ حدیث کې راځي چې رسول الله باندې چې به حالوم راغی که مصیبت به سخت به کراهت به رسول الله بسوي الحمدلله على كل حال. الله شکر په حال کې. نو ته چې مړ خخې په دې ټیم کې تر الله شکر ادا کې کنه ادا کې کنه نعمتونه خو د دنیا دي. دا مړ خو یو مړ لاړ انسان مړ شو خو دا باقي چې کوم نعمتونه لشتي نه څه خدای مړ چې تل یې بخپل لاس خخې دا نعمت نه دی. دا مړ چې ایمان سره لاړ د دنیا نه د نعمت نه. نو په کم ټیم کې موږ الحمدلله به پریدو په کم ټیم کې پریچا د دې وخت معلومه چې هغه وخت کې پریدو هر وخت کې زموږ په جواب باندې الحمدلله دا تقدیر عقیده ده. په تقدیر باندې ایمان الله سبحانه وتعالى زموږ ایمانونه په تقدیر باندې مضبوط کړي. دا انسان زړه پارامي مطمئني جوړ خوشاله چې ته ډېری خبرې وکړي د باخره کې لن جواب تعالی صدر کوي الله غوښتلی و. عروه بن الزبير بن عوام رضی الله عنه شام طرف ته ورغی او د ځان سره خپل بچیم بوتو هغه بچی بوتو چې هغه سم خوږ بچی و. دا ځان سره بوتو د دې خپې د علاج لپاره داغه په خپل باندې یو مرز راغلو لکه نن سبا چې د کینسر یا د پښمبل بیماری چې انسان ته اخر مړ شي یا ته مړ شي یا ته دغه اندام پرې کوي. د دې چې کله ته ورغه حکیم سره ملو شنو هغه ته خپل بدن پرې کوي ای سید پرې کوي د لپاره موږ ته لک شراب درکو معمولی شراب بدر کو چې نشش او خند وی چې کله روغ موږ به شراب نه دي سکري ته اوس موږ شراب سکو پرې کې دغه شه اخپې دغه شان پرې کړه نه به وشو سخت تکلیف ته بغیر نشین انسان نخپه پرې معمولی ستن چې دي سوې سم تکلیف او دا بچي تلې اسونو سره لوبي کې کوم ځای اسونو ولاړي اس په خپل والے مړ شي ا دې به وشي دې ته مصیبت راتله منګه چې معمولی قرضې هغه ته مصیبت وای معمولی مسلې هغه ته مصیبت وای. نو چې کله په وښ کې راغی خپل ولې د خوا کې پرته نو یا الله ستاسو شکر دی چې په دې خپل باندې چې ته پوره ژوند حرام کار مان نه کړي نه حرام ولته په دې به دا غوي وي خپل نه پرې کړو یو الحمدلله خپل پرې کړو الحمدلله وي الحمدلله بس یو خپل ولا سونه خو سم روغ دي د نعمتونو د روغ بدن ناغو ته به په طریقو وي غزوی دې مړل وي الحمدلله روي زوی دې مړل او هغه زوی چې کوم نازبینو نو الحمدلله چې څنګه پرې د نور بچی چې زما دي دا خزه چې زما ده دا نور نعمتونه چې زما دي
دومره غټ مصیبت په یو ټیم کې هغه راغی به هم د الله سبحانه تعالی شکر ادا کوو. دا د تقدیر مسله ده. په تقدیر باندې مضبوط ایمان دی. په تقدیر به ایمان مضبوط ساتي کنه چې کله تاسو ایمان په تقدیر مضبوطو نو ان شاء الله تاسو د ژوند بچره د خوشحالو ژوند. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر او نه د حکم زمن مگر یو شپېلې د پشان درف دسترګي. کدی چې د حکم مراد والی مطلب قیامت راتله الله وی مونږ چې امر وکړو پشان درب دسترګي کار کی. او بل ځکه الله په قران کې سوی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. الله سيب دغه شاء فيكون نشي. ولقد اهلكنا اشياعكم او یقینا تبا کړی دي منګ تاسو پشان خلق. الله کوم خلق دا خبره کوي کوم چې د قران نه او د وحی نه او د پیغمبرانو نه مخړه الله استاد خلق مونږ تبا کړی دي مخکې. فهل من مدکر نو عايشتي سوق نصیحت استن کې وكل شيء فعلوا في الزبر او هر شی چې دوی کړی دی نو په صحیفو د ملائکو کې دی ټول خبرې لیکل شي. او عجیب ده وكل صغير وكبير مستطر او هر وړکه او لوی عمل لیکل شوی دی. وړکه او لوی ټول ګور لیکل شوی دی. خبرې ته وګ کېده وره ستا هر خبره هر نه استپاست او هر فعل که وړکه دی که غټ ته د لیکل شي او دا برخکار کی د قیامت پورس. که ښه کارونه دي کړي دغه موستا په صحیفه کې پراته دي که بد دي کړي دغه موس پراته دي. نن سبا د موبایل او د کیمرې انسان وته ګوري حیران شي وته پلاني چې کوي دکان کې غلا شي خدای غلا چا کړي خلک اړیان دي چې غلا کوي چا کړي بس کیمرا ولګي ویل ته بره کیمرا لګېدلې و هغه ټي وي کې هغه ویډیو راشي دا ټیم پلانر غلې دا چری کړي دا چری کړي اذا الله مبارک هم څه خیال دی. انسان دې شي جوړ کړی دی چې ته نشي پټې نو چې قیامت پر الله ستاده ویډیو د خلکو ته دې سی وچلې چې دا پلاني وخت دا کار کړو د سری کړو پلاني دې سی ویلو پلاني وخت ظلم کړو پلاني وخت زیاتې کړو پلاني وخت ګناه کړو پلاني وخت زمانہ فرمانی کړو پلاني وخت د پیغمبر طریقه پرې خو دی پلاني وخت د کفارو مرګتیا کړو پلاني وخت دا کړو دا کړو دا ټول ارسه دې جو پټ باندې وچلې یاره په کار ده دي چې هر وړو کې لوی عمل لیکل شوی دی نو موږ ته بس کو مهنت او کوشش وکړو چې په دې کتاب کې د سونه لیکل شي چې قیامت پر موږ په هغه باندې پخېمانه ما تاسو دا خبره مخکې کړو چې هر انسان لګي د خپل یو کتاب لیکي هر انسان په موږ کې لګي د کتاب لیکي او د قیامت پر ورځ به د کتاب راخاره کی او دا علما چې کله کتابونه لیکي کنه نو ټول مهنت دغوی دی چې دا کتاب چې زولي کوم په کوم ورځ چې د مارکیټ ته راوځي چې خلکو سم خوښ شي. نو زما اوستا کتاب اوس موږ لګیو لیکوي د دې کتاب د لیکل به ختميږي په هغه ورځ چې کله زموږ ته نسوت او راخاره کیږي په هغه ورځ په کوم ورځ چې خلک رب العالمین ته ودري. نو مستقبل مرزي ده چې ته څنګه غواړي کته وي چې د کتاب کې خلکو ته هغه سره ښکاري شي چې ذلیل شم نو مستقبل مرزي ده او کته چې هغه سره ښکاري شي په دې کتاب کې چې هغه رسول الله علیه جنت راکي او عزتمن شم نو مستقبل مرزي. او د ټول احوال خو الله د بيدینو خلکو بیان کړو چې کوم الله تبا کړی نو په اخرین دوه ایتونو کې الله د نیکانو خلکو انجام ذکر کوي. الله سبحانه وتعالى دې به موږ مشمار کړي. ان المتقين في جنات ونهر یقینا پرهیزګار خلق به په جنتونو اولو کې دغوی نعمتونه کوم چې الله سبحانه وتعالى دین مطابق ژوند تیر کړي خیبه به کوم ځای کې دا کور خوري مزدار دي جنتونه دي باغونه دي کنه ولی پکې دي قسمه قسم نعمتونه دي هغه په سورۃ الرحمن او سورۃ الواقعه او په نور سورتونو کې موږ تفصیلا ذکر کړي. دا نعمتونه خوشتي کورم ډیر مزدار او خلک تاسو څنګه کوي لکه مثال کې تماته جرس کور مولد سم خپل کور دي غټ غټ کمرې او په کې دنه وي باغچه پکې شتي قسمه قسم هغه کې چې دنه فنکاریانی شوی دي خوري دیوالونه خوري رنگونه. نو په دې خبرو دا خبره په ما باندې اثر نه کوي ځکه لازم یو تاسو کوم چې کور دی په کوم ځای کې
دا غیر باندې به ته وایم چې خدای کنه دی ښه اوس کته ماته وای چې سم خپل کور دی او دیشي دی او دغه دی او دیشي هدي کوم ځکه انګريزانو په پلاني ملک هغه ځکه کور دی ځاته څه کوم جری زناور ومنځ کې اوسې کله کور ډیر خپل شي اسره کنه نه کور ډیر خپل دی خو ډاکوانو په علاقه کې دی څو کولږي نشي کور ډیر خپل خو زیناکارو په علاقه کې کور ډیر خپل خو د خلکو په منځ کې چې دغه منهج او عقیده ټول خراب دي الله نه لري خلک دي نه څوک کور ته نشي دي چې الله دا ذکر کړی چې کور دي سي دي چې باغونه دي ولي بګي بي دې کم ځکه فی مقعد صدق عند ملک مقتدر په مجلس د رښتینوالي کې په خوا کې د بچا پورا قدرت لرونکي الله په خوا کې کور کم ځکه الله په خوا کې اوس مزه وکړه جنتونه او جنتونه د الله په خوا کې الله ته نږدې د فرعون خزه چې کله کوم وخت کې غوي وجله نو باغ وخت کې غي الله سبحانه وتعالى نه دعا وختلې وسیوي رب ابن لي عندك بيتا في الجنه اے رب زما خپل خواته مالي کور جوړ کا په جنت کې علما وی د دې جنت کې د کور غختونه مخ کې الله ته وی خپل خوا کې را ته جوړ کړ خپل خوا کې نه اولي زی خوره کړی بیا ویل دی کور را لراک نو زی سې وی الله چې ستا په خوا کې او را کړل سه کور را لراک الله سبحانه وتعالى به د نیکانو خلکو له کور ور کوي د مجلس ول د رښتینواري ور کوي چې هغه الله سبحانه وتعالى په خوا کې الله سبحانه وتعالى دې موږ ته نصیب کړي حدیث سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوک او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حديث باندې عمل کولو